دغه د دوی مړي دي جسدونه دي صحیح ده بالکل تاسو سره څو جسدونه ویلي دي موږ ته خو دوی د اتو جسدونه ویلي چې زموږ ته پاتې دي خو اوس چې موږ دلته رالو ولسوالۍ کې بیا دوی ویلي چې زموږ ټولې شي ډېري نو خو چې هر څو نفر وتاسو موږ ته راښکته دوی تقریبا وایي چې دقیق تعداد موږ ته نه تقریبا 2 جسدونه دوی دا دي او غالبا چې 18 دانې د پوستین لاندې هغې اړه پرې پراته دي تقریبا ټول هغه 25 هغه د دوی موږ سره دي مړي که نه په دې کې 2 دانې دوی وړي دي او دا 23 جسدونه دوی په ساحه کې پراته دي صحیح ده نو موږ د دوی مړو سره نه کار لرو نه بې عزتي کوو زموږ یې مرګ سره کار ده نورې معامله بیا د الله سره ده ګوره ته ما راغوښتی وې زما شهید همدغه ځای کې څو ورځې مخکې ما نه شهید پاتې صحیح ده که نه تا تیم بې عزته کړې تا بې عزتي هم وکړه دغه ځای نه بېرته واپس کړې ډزې هم دوی وکړې خو موږ هغه کار نه ورسره کوو موږ مسلمانان یو مجاهدین یو د الله د دین عسکر یو موږ ورسره دا نه کوو چې ورور یا د دوی د مړو بې عزتي وکړو بس مرګ سره یې موږ کار ومنه هم کړه او نور معامله د الله سره خپله د الله ورسره سیات څه معامله کوي نو به جسدونه ټول پراته دي تقریبا 23 جسدونه دوی په ساحه کې دي دا به ټول ورور بس تاسو ته حواله کړو او نور تاسې پوه شئ دوی هغه هم پوه شي صحیح ده په هغه کار به موږ ورسره نه کوو لکه ته ګوره 2 ورځې ما نه شهید ایثار کړی بس مرګ سره د ما کار د مړ دی بالکل هغې باندې هغه هلک چې و هغه یې ډېر زیات مشرانو بې عزت هم که دا و این وارونه یې پرې وکړه هغه 2 ولسوال هم راچپه کابل هم ورته چې ته څوک یې چې ما اجازه ورکړې چې ته ښایي چې فارسي خبرې کولې زخمي هماغه د دوی عمومي مشر و هغه یې قمندانو د تخار ده ولسوالۍ کې ډېر زیات بې عزت هم کړه خفه هم کړه چې د دې حق نه لرئ چې مړ شو نور خو بیا بېرته په ورځ مو ته ارتباط کې مو خو ناوخته و بېرته موږ ته هم دغه نه و چې راوخېږو ماښام شو که نه نو بیا هم ده سره چې رابطه وکړه ده ویلې چې سهار اوس بله دوی خو تاسو خو به دې ساحه باندې راغلې ټوله ساحه مو ولیده دا پوستې د دوی په چارج کې دي که زموږ په چارج کې دي مولوي صاحب دې خو به اوس موږ ستاسو دي ځکه خو تاسې زموږ په ساحه راتېر شو دوی اوس دا یو حکومتي سرچینه وه هغې دا ادعا کوله چې یاره مثال طالبان موږ بېرته په شاته هم به ولیدې او داسې مخ هم نیولې داسې خو همدغه مخامخ د دوی پوستې دي دا موبایل ورته تر اوسه پورې که ساحه د ده سره وای خو ده به خپل مړي اوچت کړي وړي به موږ سره دي وروره خطر لاندې هغې کې پروت ده او دا ظالمان اوس هم د الویو توکې او اونې سبوی نه دې خوا را شروع کړي د شپې د 2 بجو نه شروع کړي همدغه خپل کلی ولس ولي خو زه سید انشاءالله نور مشکلات موږ د خوا نه بیخي هم نشته تر هغه پورې به زموږ د خوا نه به تاسې باندې ډز نه وي چې څو ولسوالۍ ته نه یې رسېدلي صحیح ده او د هغې نه وروسته بیا نور موږ د دوی خپل کار ده خوشحاله یي خفه یا تکلیف خو درته چا موږ د خوا نه ده رسولی خوشحاله اوسئ نه ستاسو خو موږ هر وخت کې چې ستاسو ساحې ته راغلي ښه په ډاډه زړه راغلي او په ډاډه زړه ختم شوی نه دی تاسو زموږ حمایت کړی زموږ ساتنه هم کړې او موږ درنه راضي خوشحاله اوسئ